ښاغلي مفتي صاحب محمد عمر د غزني ولایت څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده، وایي په قصدن لمونځ پرېښودلو سره انسان کافر کیږي او که نه؟ مهرباني ښاغلي مفتي صاحب که د دغه ورورو پوښتنې ته جواب ووایاست. حامدا و مسلیا اما بعد. د محترم محمد ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي چې قصدن لمونځ پرېښودلو سره انسان دا نه کافر کیږي، بلکې څوک چې لمونځ په قصد سره پرېږدي لمونځ نه کوي نو دغه شخص فاسق او ګناهکار بلل کیږي. البته که چیرې یو څوک لمونځ د دین د سپکاوي په خاطر باندې لمونځ پرېږدي کوي نه قصدن نو دغه شخص بیا کافر کیږي. الفقه الاسلامي و ادلته جلد اول صفحه 504 همدا ډول فتح الباري جلد دوهم صفحه 220 رد المحتار جلد دوهم صفحه 8. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.